پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی ډېر اوچت او عزت والده هغه ذات چې داغه په لاس کې د کائنات بادشاہي ده او هغه په هر څه باندې قدرت لري چې مرګ او ژوند دی د دې لپاره پیدا کړل چې تاسو وازمئ او وګورئ چې په تاسو کې څوک بهتره عمل کوونکی دی او هغه زبردست هم دی او بخون کې هم دی هغه ذات چې لاندې باندې و اسمانونه جوړ کړل تبا د رحمان په پیدا وخت کې څه قسم بے ترتیبی بیانمو میں واپس بیا وګورا آیا تا تاسو خرابتیا په نظر راځي بیا نظر واچوا ستا نظر بس تړې ستومانه او نامراده واپس تا تراشي مونږه تاسو ته نږدې اسمان په عظیم الشانو دیوو سره خسته کړي دي او هغه مو د شیطانانو د زغلولو د پاره د اشتلو ذریعہ جوړه کړی دا د دې شیطانانو د پاره مونږه د سرو لمبو ور تیار ساتلې دي کوم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړي دي داوی د پاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر خراب ځای دی کله چې ورتا هغوی ورغزار کړی شي نو هغوی با د دوزخ د غړمباري hebatnak आवाज اوري او هغه به خټکیږي د ډیر غضب د وجنه بسم شليږي هر ځل چې ورتا کوم ډلا ورغورځول کیږي نو د دوزخ نوکران با داغوی نه تپوس کوي آیا تاسو ته څوک خبردارون کې نو درغله هغوی به جواب ورکړي خبردارون کې مونږ ته راغلي وو خو مونږ هغه دروغجن وګڼو او اومویل چې الله هیڅ څه نه دی نازل کړي تاسو په لوی گمراهۍ کې پراته یې او هغوی بوای افسوس کومنګه اورېدلې وي یا مو د عقل نه کار غستلې وي نو نن به د سرو لمبو په سزاوارو خلکو کې نوې شامل شوي په دې طریقه به هغوی خپل ګناه په خپل ومني لعنت دې په دې دوزخیانو باندې کم خلک چې نالیدلی د خپل رب نه یریږي یقینا چې داغوی د پاره بخنه دا او لوی اجر دی تاسو کو پټه خبره کوي او کو په اوچت आवाज الله ته یو شاندا هغه خو د زړونو حال هم پیژني آیا هغه به نه پیژني چې پیدا کړی دي د زړونو حالکه هغه باریک لیدونکو او خبردار دی دا خو هم هغه دی چې تاسو د پاره زمکه تابع کړی دا ګرځي د دې پسینه باندې او خره د الله رزق هم داغه دربار تبا دوباره ژوندۍ ورځي آیا تاسو سره یې رنشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه به تاسو په زمکه کې ورننه باسي او ناصاپ با د زمکه ټالای خړل شروع کړي آیا تاسو سره دا یې رنشته چې هغه ذات چې هغه په اسمان کې دی هغه به پتا سو کانی ورون کې هوا راولېږي بیا به تاسو ته معلومه شي چې زما خبردارې څنګه وي د دوی نه مخکې تیر شو خلکو درو غړل دي خپل پیغمبران نو وګورئ چې زمانه ول څنګه سخت وو آیا دا خلک د ځان د پاسا الوتونکو مارغانو ته نګوري چې وزري خوروي او راغونډوي د رحمان نه سیوا بل څوک نشتا چې دوی په هوا کې ټینګ کړی وي هغه په هر څه نظر لرونکي دی اوخه اخر هغه کم قسم لخر ستاسو سره دی چې د رحمان په مقابله کې ستاسو مدد کولی شي حقیقت دا دی چې دا کافران په دوکه کې پراته دي یا بیا دا وایي چې څوک دی هغه چې تاسو له رزق درکولی شي کچري رحمان درنا خپل رزق بند کړي په اصل کې دا خلک په سرکشي باندې او د حق نه په ډډه کولو باندې ټینګ شوی دي لکه سوچ خو وکړئ کم سړی چې پړمخې روان وي آیا هغه زیات صحیح لار موندونکی دی یا هغه چې سړی پورته نیغ وي او په یو هوار سړک باندې روان وي دوی ته وایا هغه هم الله دی چې تاسو یې پیدا کړی تاسو له د اوریدو او د لیدو طاقتونه درکړل سوچ کوونکی او پوهیدونکی زړونه درکړل خو تاسو ډېر کم شکر ادا کوئ دوی ته وایا هغه هم الله دی
چې تاسو په ځمکه کې خوارو کړی یې او هم هغه ته تاسو ورجمع کېږئ. دوی وایي کته رښتینی یې نو وایا چې دا وعده به کله پوره کیږي. ورته وایا د دې علم خو د الله سره دی، زه خو بس صفا صفا خبردارون کې يم. بیا چې کله هغوی هغه سیز نږدې اوویني نو د هغه ټولو خلکو مخونه به وران ویجاړ او تختی کوم چې انکار کړي دي او په هغه وخت کې به ورته ویل شي چې دا د هغه سیز کم چې به تاسو غوښتلو. دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله زما او زما ملګری هلاک کړي او یا په مونږ باندې رحم وکړي نو کافران به د دردناک عذاب نه بچ کوي. سو دوی ته وایا هغه ډېر رحم کوونکی دی، په هغه باندې مونږه ایمان راوړی دی او په هغه باندې زمونږ باور ده. ضرب تاسو ته معلوم شي چې په ښکارا گمراهۍ کې څوک پروت دی. دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو ستاسو د کویانو اوبو پزمکه کې ښکته لاړې شي نو څوک دی چې د دې اوبو روانې چینې به راوباسي او تاسو له به درکړي.